تیر شوی آیاتونو کې الله تبارک وتعالی د بنی اسرائیلو د یو نافرمانۍ او د هغې د سزا ذکر وکړ چې بیا د موسی علیه السلام په دعا باندې هغه سزا هم ختمه شوه. ورپسې الله تبارک وتعالی په دې آیاتونو کې د بنی اسرائیلو د هغه بلې نافرمانۍ ذکر کوي چې د هغې بدله کې دي ته 40 کاله سزا میلوه. هغه داسې د هغې تفصیل دا دی چې کله فرعون الله تبارک د خپل لښکر سره نو بنی اسرائیلو ته الله حکم وکړ موسی علیه السلام ته چې تاسو اوس خپلې علاقې ته لاړ شئ. په دې ځان پوه کې چې د بنی اسرائیلو خپله علاقه شام اوس هم دا ملک شته. خو که ستاسو خیر که د چا مخکې ترجمه ما سره کړي نو یاد شوي به ورته یاد به شي ورته چې یوسف علیه السلام ورونو کوهي ته غورځولي نو هغه قافلې مصر ته وړی نو مصر کې بیا دې غلام په حیثیت باندې خرڅ شو او بیا الله تعالی ول د مصر بادشاهي ورکړه. یاد هم دي چې د مصر بادشاهي ورته ملو شوه نو د پلار یعقوب علیه السلام او د هغه بچی د دې ځای نه لاړل د خپلې علاقې د شام نه مصر ته لاړل. نو چې دی هلته لاړه نو هلته بیا ډېر شو نو د دې نه بیا 6 لکه تعداد جوړ شو د موسی علیه السلام زمانه کې. اول دی څوک تلي وو یو یعقوب علیه السلام و یوې بیبي وه او دا 12 زامن وو ځکه یو زوی یوسف علیه السلام د مصر بادشاه او دا 11 پسې د سره لاړل. دا صرف دا کسان بیا دا زیات شو نو دینا د موسی علیه السلام زمانه کې 6 لکه تعداد جوړ شوی نو دا دومره زمانه دی دغلته. بیا چې کله د مصر بادشاه فرعون په دې باندې ظالم شو دی قیدیان کړل غلامان یې کړل نو دغه د غلامۍ زندګي هم دی دغلته په دې مصر کې تېره کړه. بیا د هغې نه پس چې کله فرعون الله هلاک کړ موسی علیه السلام ته الله حکم وکړ چې ستاسو دشمن ختم شو او د دې د هر سوال یې د مال او دولت او د خپلو امتیانو ته د حکم وکړه چې جهاد وکړي د هغه خلکو سره چا چې ستاسو علاقې نیولې دي او خپلو علاقو ته لاړ شي. نو موسی علیه السلام دې ته د الله حکم واورو چې زه د الله امداد به د سره او ستاسو علاقه شام دی باندې یو قوم عمالقه به ورته وي او ډېر لوړ دنګ او تکړه او مضبوط خلک او مالدار هم فوجونه هم ډېر د هغوی په قبضه وه د دې په دې علاقې په شام باندې. نو الله ورته حکم وکړو چې لاړ شي او دا ازاده کړي. بس دې را روان شو عیسی ده موسی علیه السلام هم ورسره دلته پکې په ضمن کې یو بله خبره هم راځي خبره به اوږده شي خو دی چې راتلل نو لاره دې خطا شو د موسی علیه السلام نه لاره خطا شو. چې لاره خطا شوه نو صحیح بخاري کې دا حدیث موجود دی چې هغه الله ته ویې ربه زمانه دا لاره ولې خطا شو خو خیر څه پته ورته نه لګېده. مشران یې راټول کړل وی یاره داسې کار دی لاره تا نه ځکه خطا کېږي چې یوسف علیه السلام کله وفات کېده. یوسف علیه السلام د یعقوب علیه السلام زوی چې د موسی علیه السلام په مشرانو نیکونو کې راته چې هغه کله وفات کېده نو هغه د خپلو کور والاو نه دا وعده غشتې وه چې اوس خو مې دلته دفن کې په مصر کې مې اوس قبر جوړ کې خو چې کله تاسو د مصر نه ځئ نو زما وجود به ځان سره د مصر نه وړئ. ور د الله پیغمبر له الله څومره علم ورکړي یوسف علیه السلام ته دا پته وه چې دی به وروستو زمانه کې چېرته دې ځای نه ځي نو ځکه یې دا وصیت وکړو. د را روان وخت سونو کاله وروستو ورته دا علم الله ورکړی چې دا زما دا قوم به سونو کاله زرګونو کاله پس د دې ځای نه ځي نو د مخکې نه دې نه وصیت واغشته وعده واغشته چې کله تاسو د مصر نه ځئ نو ګورې زما دا وجود به د خاورو نه راوباسي او ځان سره به وړئ ځکه د انبیا وجود خو خاورې کېږي نه صفا سوتره وي پروت دي. نو بس هغې وی صحیح ده. نو دا خبره چا موسی علیه السلام ته وکړه چې دا تا نه لاره ځکه خطا کېږي خبره خو میره نه ده لاره ته نه ځکه خطا کېږي
چې یوسف علیه السلام دا وصیت کړی چې تاسو د مصر نه ځئ نو زما وجود به د ځان سره وړی او د هغه وجود خو موږ ته نه دي معلوم چې کوم ځای دی او چې مونږ ځونو دا خطا کېږو ځکه چې د هغه په وصیت عمل نه کي نو هغه وایي دا به څنګه چل کوي دا به اوس د دا قبر پیدا کول غواړي دا قبر به پیدا کول غواړي وي دا به چاته معلومي اعلان یې وکړه په بني اسرائیلو کې 12 قبیلې وې که نه اعلان یې پکې وکړه چې چاته د یوسف علیه السلام قبر معلوم دی چاته هم نو معلوم یوه بوډۍ پکې پاتې و هغې وې ما ته معلوم دی بوډۍ چې راوسته وی بوډۍ ووایه قبر یې کوم ځای دی وي داسې خو نه وایم زما شرط به مني زما شرط به مني شرط وي ستا څه شرط دی وی زما دا شرط دی چې تا سره به جنت کې یو ځای وم نبی علیه السلام مبارک یو موقع کې ووي یو کس راغی نو د نبی علیه السلام نه معمولی غونډې څیز وغوښته نو مبارک ورته وي ته د بني اسرائیلو د بوډۍ نه هم ناپوهې نو هغې وی د الله رسوله د بني اسرائیلو د بوډۍ څه قصه ده د نبي علیه السلام ورته دا قصه وکړه وی د بني اسرائیلو دا بوډۍ دومره هوښیاره وه چې هغه وی چې د یوسف علیه السلام قبر به درته زه وښیم خو ستا ملګرتیا جنت کې غواړم تو سوچ وکړه دا داسې وړوکي سوال خو نو موسی علیه السلام سره یو ځای کېدل په جنت کې د الله پیغمبر سره امتی چې پیغمبر سره یو ځای شي په جنت کې دا وړوکی مقام دی دا ډېر لوی مقام دی نو وی چې دا غواړم موسی علیه السلام دا ناخوښه وګڼل چې ستا ته وګوره او ما ته وګوره الله تعالی ورته زه بس دا ورسره ومنه زه به یې وله ورکړم ځکه چې اوس خبره ضروري ده د یوسف علیه السلام قبر معلومول او دغه وجود وړل ځکه ضروري دي چې دغه د وجود نه بغیر تاسو تللی نه شئ او تاسو باندې تګ لازم دی ځکه خپل علاقه به د کافرو نه ازادوئ موسی علیه السلام ورسره ومنل وایي زه بس صحیح ده ورسره یې ومنل هغې وایي ځای راځئ قبر درته ښیم نو قبر داسې و چې په هغه ادیرې باندې اوبه روانې وي دا دریای نیل چې کوم دی دا په هغې روان بس هغه موسی علیه السلام کسان ځان سره روان کړ هغې ورته په اوبو کې یو ځای وښووي د اوبو کې دا منځ کې یو ځای وي دقه ځای کې د یوسف علیه السلام قبر بس هغه سره خو خلک ډېر بس هغې ځای په ځای اوبه ودرولې او هغه ځای اوچ کړ چې بیا وکڼېست نو لاندې پکې ښایسته وجود د یوسف علیه السلام راووته زرګونو کاله پس ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء الله حرام کړي دي پس ځمکه باندې چې د انبیاء وجود وخوري بیا فرمایي الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون انبیاء کرام ژوندي دي په قبرونو کې او مونځ کوي نبی علیه السلام چې معراج د تلو موسی علیه السلام په قبر کې ولید چې ولاړ دی مونځ کوي حالانکه د هغه څه د پاسه 3000 کاله شوي چې وفات شوي 3000 کال او قبر کې مونځ کو نو دا بلکې راځي فنبی الله حی یرزقو دا الله پیغمبر دا ژوندی دی او د رزق ورکولی شي د یوسف علیه السلام هغه وجود مبارک ځان سره راوچت کا او روان شو چې روان شو په لاره باندې تلل موسی علیه السلام څخه کسانو لېږل چې لاړ شي معلوماتو کې چې دا پچا مونږ حمله کوو دا پچا چې حمله کوو نو دا څنګه خلک دي تکړه دي که نه کمزوري دي فوج څومره دي معلومات به کې که نه چې په یو علاقه حمله کې 10 کسان یې ولېږل 10 کسانو معلومات وکړو او خلک ډېر زورور ډېر تکړه د دې نه لوړ دنګ مو د دې نه قوت هم زیات او مال هم زیات او لښکر هم زیات هغې چې رالل خپلو کې صلاح وکړه چې داسې کار دی که دا خبرې مونږ بني اسرائیلو ته وکړل دا خو هسې هم لږ داسې ډېر تکړه دیم نه نو بزدله بشي بیا به جنګ نه کوي دا به د موسی علیه السلام نه علاوه بل چاته نه وایي نو بس هغې کې هغه یو کس وي شمعون نوم هغه دا خبره ومنله موسی علیه السلام ته وکړه او نهو نه خطایو شوه او که نه دا نهو ونه کړه د یو نه خطایو شوه روایت مختلف راځي خیر خو بني اسرائیلو ته چې پته ولګېده دا دومره زورور خلک دي نو موسی علیه السلام ته سوي قرآن کې الله ذکر کړي دي اذهب انت وربك فقاتل انها هنا قاعدون تو ستا رب یې هغې سره وجنګېږي مونږ دې سره وس نه لرو د جنګ نو ګوره یو خو یې بېدبي وکړله د الله د پیغمبر بل یې د الله د حکم نه انکار وکړه چې نه بس مونږ جهاد له نه ځو دي اوس په لاره روان دي او داسې ځای کې روان دي چې د مصر او د شام منځ کې یو علاقه د وادي تیه ورته وایي
دا 18 کیلومتره فاصله کې مربع کې یو صحرا ده چې نه پکې بوټي شته نه پکې اوبه شته نه پکې سوری شته نه پکې د خوراک څښاک څه سامان شته دلته اوس دی روانو موسی علیه السلام ته دا خبره وکړه بس الله تعالی دې له دې سزا ورکړه چې دی به شپه ورځ سفر کو خو چې کله به یې دمه وکړه او راپاپسېدل نو بیا به همدقه صحرا کې سفرونه بیا کولو مکه صحرا کې بو اخره کې موسی علیه السلام ته وی چې دا څنګه چلې هغه وی دا تاسو له الله سزا درکړي په دې وادي تیه کې الله تاسو قید کړی دی نو اوس وتی نشي لکه تاسو د الله حکم ونه منه الله درته وي جهاد ته لاړ شئ تاسو ما ته وی چې نه تاسو ته رب د جهاد کې موږ دې خلکو سره زورور دي جهاد نشو کولی یوز بس کو بس وی دلته بوس قید دې نه شتلی نو الته بیا د سکارو شو چې الته سورې خونو نه بوټیو نه دي سره څه خیمې د سوي بندوبست نو ځکه دي خو په توندۍ کې روتیو که نه سر کې هم خبره یاده ده په تیښته روتي وو ځان سره داسې خاص څیزونه نور راغشي ضروري سامانونه یې راغشتي وو موسی علیه السلام ته وی څه به کوو وی زه بس هغه ورته الله ته به سوال وکړم نو موسی علیه السلام الله ته سوال وکړ نو چې کله به سخته ګرمي شو انور به تیز شو د وریځ به الله دې باندې راکوزه کړه او د سوري په شکل کې به د دې د سر د پاسه وه نو په دې به یې سورې کو بیا خو موده تېره شوه دې دغلته 40 کاله قید و ښه 40 کاله بس دا سورې به پې کېده بیا دې وی یاره د خوراک څښاک خو موږ سره څه بندوبست نشته نه پټي شته او نه اوبه شته او نه بازار شته څه چې را سره وه ختم شو نو الله تعالی ته موسی علیه السلام سوال وکړ نو الله تعالی پې مړزان وله رالیږل یا به اوراتو تیار او یا به داسې و چې ژوندي به راکوزېدل دې به نیوله رالول بیا به ځان له پخول دوه روایته پکې موجود دي او بلې وله یو څیز راولېږه چې قرآن عظیم الشان کې ورته من وایي او ترنجبین ورته وایي دا به څه شیز دا خوږ څیز لکه دا مړزان به ترسکونو او دا ترنجبین به خوږ څیز دا به د دې پرخې په شان راورېده یا وره چې راورېږي که چا لیدلي وره چې ورېږي یا پرخه ورېږي داسې به راورېدل او دا به دې بیا سهار کې د سهار چې راوخېږي دا سهار چې شروع شي اذان چې وشي دغه ټیم نه واله نور خطو پورې دومره ټیم کې به دا رالوېدل بیا به دې راټولول دومره اندازه کې ورته حکم و چې تاسو یو ورځ کې څومره خوړی شئ دومره به دې نه هلې دغه رنګې مړزانو باره کې ورته دا حکم و چې یو ورځ کې څومره خوړی شئ دومره به تې هلې زیات به نه هلې که زیات بیا واغشته بس خا کېدل فورا دا خواږه څیزونه که بیا زیات واغشته فورا به خرابېدل خو دې به بیا مغه ورانې کو پټول را پټول به بهرحال دا خو یې خوراک شو وی جامې نشته چې موسی علیه السلام الله ته سوال وکړو نو بس وی زه دا جامې به نه زړېږي او نه به شلېږي جامې به نه زړېدي نه به شلېدلې او چې دا ماشومان به غټېدل نو جامې به مو سره غټېدلې دا اوس الله دې سره څومره احسانات کړي ته سوچ وکړه خو ډېر نافرمانه بیا د هغې نه پس دا خو شو بیا یاره اوبه نشته دا خو صحرا ده موسی علیه السلام ته الله حکم وکړو نو هغه یو غټ کاڼي باندې ګزار وکړو په خپل امسا باندې نو چینې روانې شي هغه سباني سبق کې را روان دي تفصیل به بیا هلته کوو خو دلته د آیاتونه مخکې رستو دي بعضې واقعي رستو شوي دي مخکې ذکر دي نو ځکه درته دا وایم خیر دی کې 40 کاله تیر شو په 40 کالو کې هارون علیه السلام اول وفات شو دا د موسی علیه السلام نه مشر او موسی علیه السلام بیا وفات شو او نبوت الله تعالی ورکه یوشع علیه السلام ته نو دی کې دی خو نافرمانی کړې وه دغلته نو بیا الله تعالی دی ته حکم وکړو چې ځه 40 کاله قید ستاسو ختم شو یوشع علیه السلام ته وي چې قید هم 40 کاله ختم شو اوس د دې ځای نه وځئ خو لاړ شئ ګورئ جهاد وکړئ که جهاد نه کوئ نو بیا به درته سزا میلاوي نو د یوشع علیه السلام سره بیا دی لاړ نو چې لاړل نو بیا هغې سره جنګ وکړه الله ورسره امداد وکړو هغه علاقه یې ونیوله خو الله تعالی ورته داسې کار به اوس کوی چې د علاقه چې کوم د بیت المقدس و موجوده فلسطین د یهودو په قبضه کې دی الله دې د هغې نه خلاص کړي دی باندې بیا ته به وایو دا خو د دې ملکو نو ولې وایي چې د هغې نه دې الله خلاص کړي دا به تا ته را روان دي چې الله د دې نه دا بیا غشتی دی او بیا ورته ستاسو به حکومت نه په دنیا کې
نو دی د الله د قانون خلاف کوي که نه ځکه مونږ دا د دې پخوانی ځای و خو دی پی در پی نافرماني د انبیاو کړه انبیا کرام یې ډېر شهیدان کړل نو الله وله دا سزا ورکړه چې کوم ځای کې د الله قهر او غضب به په تاسو باندې او ستاسو به زور حکومت ني په دنیا کې د ټولو نه زیات مال او دولت دا یهودو سره دي عیسایانو له هم یهودیان ورکوي خو ډېر بزدل او بیکاره قوم دی په خپل جنګېدی نشي څوک جنګوي مونږ سره عیسایان را سره جنګوي هغه خوار پړق دي پیسې ول دی ورکوي یهودیان د پخوانه مالداري د نبی علیه السلام د زمانې نه مخکې دا سودیان دي پاخه دا هغه وخت نه به دي دا سودونه کول په دنیا کې د سود ټول سیستم د یهودو په لاس کې دی نو دی مال ورسره ډېر دي سودي سړي سره مال ډېر نو دی سره مال ډېر دی خو بزدله بیکاره قوم دی په خپله جنګ نشي کولی او دشمنان عیسایان هم دي دا د دې په اوږه باندې ټوپک دي پیسې ول هغې ورکوي جنګ ول دی کوي بهرحال الله تعالی ورته چې زه د علاقه م فتح کړه ما د سره امداد اوس به داسې کار کوئ چې کله هم تاسو بیت المقدس ته ننوځئ بیت المقدس ته ننوځئ دا ړومبۍ قبله چې زموږ کومه وه دغې علاقې ته چې ننوځئ نو الله ته به ما ته به سجده کوئ الله ورته ووایي ما ته به څه کوئ سجده به کوئ او داسې به وایئ چې حتتن حتتن د هغې د ژبې ټکي او معنی دا وه چې یا الله مونږ ته معافي وکړي معنی دا وه چې یا الله مونږ ته معافي وکړي نو بس دی بس کول یو څو ورځې خو داسې وکړله او بیا به دی وي د حتتن په ځای به وي حنتتن فی شعرة وي مونږ له چې کوم دی په وږو کې غله پکار د غنم پکار دي د هغې په ځای دا وي او د سجدې په ځای باندې به په شا طرف باندې ننوتل داسې کاږه خلک لکه چې داسې ښکته کېږي چې داسې ننوځي نو خو ښکته کېږي به نو دی به اخوا شاه کړه او دی خوا به یې مخ کړه نو بیا به ننوته نو هغه دروازه داسې وه چې ښکته کېدل به پکې پکار نو سجده به رانله داسې نافرمانه قوم نو الله تعالی پې طاعون راوست طاعون یو خطرناک مرض دی الله دې متې وساتي دا دانه راښکاره شي په دې ترخونو کې دانې راښکاره شي یا په سټونو کې او فورا ټول وجود کې خورې شي او مخې سره دې سړی مړ کېږي او وبایي مرض دی یو بل نه داسې خورېږي او په زرګونو په سوونو خلک پکې مړ کېږي وبا نو الله پې د اسمان نه دا عذاب راوسته طاعون په یو ورځې پکې 8000 مړه کړل 8000 دا وي ستاسو د دې کار سزا ده چې زه درته وایم حتتون وایه ما نه معافي غواړئ تاسو د هغې په ځای حنتتون وایئ غنم او غله غواړئ او د سجدې په ځای ما ته شا کوئ زما حکم خلاف ورزي کوئ نو دا سزاګانې وله ورکړي نو ایله بیا سم شو نو اوس دا طاعون چې کوم دی ته سوچ وکړه الله تعالی د نبی علیه السلام مبارک د خاطره د هغه په امت باندې څومره مهرباني کړې ده دا طاعون د مخکینی امتونو دپاره عذاب نبی علیه السلام فرمای صحیح بخاری روایت دی چې طاعون دا د مخکینی امت دپاره عذاب او زما د امت کې د مؤمنانو دپاره الله رحمت ګرځولی دی چې کله دا په یو علاقه کې ولګي نو د هغې علاقې نه به نه ځي او نه به هغې علاقې ته راځي یعنې که داسې علاقه کې چې هلته دا طاعون دا وبا مرض ني نو د هغې نه به دې ته نه راځي چې دې کم کې دي او که دې علاقه کې چې کومه کې ولګي نو د دې نه به ځی نه او بل حدیث شریف کې داسې راځي چې څوک په دغه مرض کې چې دا د یو بل ته دې ولګي او مرګونه پکې کېږي په دې مرض کې څوک ایثار شو او صبر یې وکړو په تکلیف باندې او دا عقیده او یقین یې وساته چې ما ته به هغه سره رسي الله چې راته مقرر کړي دي او مړم نه شو ژوندي پکې پاتې شو هم بوله الله د شهادت مرتبه ورکوي ثواب بوله د شهید ورکوي او بل حدیث د صحیح بخاری کې داسې راځي چې المطعون شهید کم کس چې په دغه کې وفات شو دله به الله د شهادت مرتبه ورکوي نو ګوره عذاب دی د الله عذاب دی خو په دغه عذاب کې چې مسلمان صبر کوي او وفات شي د شهادت مرتبه ولا ورکوي دا هغه څیز و د هغوی دغه نافرماني هغه دلته په دغه کې اوس هم قبر موجود دی په شام کې بیا دلته دفن که کنه بیا دلته راوړو اخو هلته عارضي هلته دفن که کنه په وادي تی کې 40 کاله دی وکنه نو 40 کاله عارضي هلته دفن که او بیا د هغې نه پس چې دا یوشع علیه السلام د خپلو سره راتلو هغه خو ورته وصیت کړو چې زما وجود به وړی د ده وجود یې وړه بیا دا بني اسرائیلو ټولو وظللنا مونږ سوري کو علیکم پتا سبحان الغمام اوریزیم
وانزلنا موږ نازل ک علیکم پتا سبحان المنا ترنجبین والسلوى مرزان او ورته چې کلو خره من طیبات د پاکیزه سيزونه ما د هغه نه رزقناکم چې درم کړ تاسو ته وما ظلمونا دوی ظلمونه کپمون باندې ولکن لیکن کانوا دوی انفسهم چې په خپل ځانونو باندې یظلمون ظلم کوي ان دي چې دا کارونه کول نو موږ سره زیاتېونه ک الله فرمایي ځان ته سخته کو ځان باندې مشکل راوستو وایس باغ وخت قلنا چې موږ وی دوی ته ادخلوا داخل شي هذه القريه دي کلیتا مراد بیت المقدس ته خبره مې درته وکړه فكلوا خره من هذا دينا حيث شئتم كم زكم چې خو خويستاسو رغدن بفراخه سرا او ډیر ودخلوا الباب داخل شه دروازې د دې باندې سجدن سجده کوونکیا وقولوا اوای حطه بخنو کې مونتا نغفر لكم من بأبخو نغفر من بأبخو لكم تاسو تا خطاياكم گناهون استاسو وسنزيد زرد زياد بكو اجرنا ثوابنا المحسنين نیکی کونکو تا فبدل بدل الذين اغكسانو ظلموا چې ظلم یو کو قولا وینا غیر الذي سوا د هغنا قیلا چې ویل شو لهم دویتا کما چې ورته ویل شو و دغه په ځای بلوي نو الله فرمای فانزلنا من نازل ک علی الذين فاغكسانو باندې ظلموا چې ظلم یو کوم رجزا عذاب دا تعولها من السماء دا اسماننا بما بسبب دا آغا سکانو یفسقون چی دی بنا فرمانی کولا وظللنا منصورک علیکم پتیبانی پت علیکم پتاسو باندی الغماما دوریزو وانزلنا منگا نازل کا علیکم پتاسو بانی المننا ترنجبین والسلو مرزان درتموی کلو خره من طیباتی د پاکیزه سیزونونا د پاک سیزونونا ما هغنا رزقناکم چې درم کړ تاسو ته مونږه وما ظلمونا دی ظلمونه په مونږه ولکن لیکن کانوا دوی انفسهم بخپل ځانونو بيظلمون ظلم کوم وایس باغ وخت قلنا چې موږ دي ته ادخلوا داخل شي هذه القريه دي کلیتا فكلوا خره منها ددینا حيث شئتم کم زکم چې خو خويستاسو د کم زنه چې خو خويستاسو رغدن بفراخه سرا او ډیر ودخلوا داخل شي الباب دروازه باندې سجدن سجده کوونکیا وقولوا وای حته منتبخنو کیا منتوبو باسو نغفر لكم وابخ لكم تاسو تا خطاياكم گناهون استاسو وسنزيد زرد چې زیاد بكم اجرنا ثوابنا المحسنين نیکو کاروتا فبدل بدل ک الذين غكسانوا ظلموا ظلم يوكو قولا وینا غیر الذي سوا د حقنا قیلا چې ویل شو لهم دویتا فانزلنا من نازل ک علی الذين فغكسانوا باندې ظلموا چې ظلم یو کو رجزا عذاب من السماء اذا اسماننا بما بسبب د هغه سکانو یفسقون چې دی بنا فرمانی کولا صدق الله العظیم اللهم صل علی سيدنا